درنو لیدونکو السلام علیکم. دا هم تازه او مهم خبر. طالبان وایي ښه کسان چې پاسپورټ او ویزه ونه لري له تورخمه د تېرېدو اجازه نه لري. دوستانو ویډیو را سره تر پای وګورئ. که چېرته مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل هم سره سبسکرایب کړئ. طالبان وایي له پاکستان سره پر ډیورنډ کرښه د تورخم دروازه یوازې د سوداګریزو موټرو او د پاکستان ویزه لرونکو کسانو ته د تګ راتګ لپاره پرانیستل شوې ده. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي وایي ښو کسانو ته چې پاسپورټ او د پاکستان ویزه ونه لري خیبر پښتونخوا لوري ته د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي. ښاغلي بلخي وایي دوی کوښښ کوي چې دې برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. بل لور له دې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي پاکستان ورسره ژمنه کړې چې له افغانستان پر وړلو شویو وچو او تازه میوو به مالیه نه اخلي او د سوداګرۍ لپاره به لار 24 ساعته پرانیزي. ښاغلي مجاهد په یو ټویټر پیغام کې وایي کابل ته د سفر پر مهال د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ژمنه ورسره کړې چې پر ډیورنډ کرښه د تګ راتګ دروازې به د خلکو تګ راتګ لپاره 12 ساعته او د سوداګرۍ لپاره 24 ساعته پرانیستې وي. د ښاغلي مجاهد په وینا پاکستاني وزیر دغه راز ژمنه ورسره کړې چې افغان بارچلاني لاریو ته به تر پېښور او کراچۍ پورې د تګ اجازه ورکړي. بل لور ته اسلام آباد ته له ستنېدو وروسته د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یوې خبري غونډې ته وویل افغان سوداګرو او هغو ناروغانو ته به چې په بیړنۍ توګه درملنې ته اړتیا لري تورخم کې ویزه ورکول کیږي. وړمه ورځ په کابل کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمد قریشي سره د طالبانو بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکي له لیدنې وروسته طالبان د ویان ذبیح الله مجاهد په یو ویډیویي پیغام کې د ښاغلي متکي له قوله ویلي وو له پاکستاني پلاوي سره یې د سوداګرۍ لارو خلاصېدو او اقتصادي راکړې ورکړې په هکله خبرې کړې دي. ښاغلي متکي هیله څرګنده کړې چې له دې وروسته به دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو خلاصېدو ترڅنګ اقتصادي اړیکې ښې شي. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځایه و. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.